السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد عباس او تاسو ګورئ الحقیار کمپیوټر چینل. زه نن د یو بل نوي ویډیو سره حاضر یم چې په دې نوي ویډیو کې زه یو د کتاب دپاره یو ټایټل درکول غواړم تاسو ته چې هغه ما څه مختصر غوندې ډیزاین کړی هم دی. نو هغې کې ما څه کلیګرافي وغیره هم لګولي دي. نو هغه زه تاسو ته ښایم. د دغې فایل لینک به تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې ملاویږي چې هغې کې به سی ډي آر فایل هم وي او ای پی ایس وغیره دغه رنګه پی این جي او جي پي جي فایل به هم پکې وي. نو زموږ د نورو دغه رنګه ویډیوګانو او دغه رنګ ډیټا حاصلولو دپاره الحقیار کمپیوټر چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، نور ملګرو سره هم شیر کړئ. دغه ډیزاین ما کړی دی چې په دې کې دغه شیان وغیره هم لګېدلي دي، دغه پیټرن هم پکې استعمال دي، دغه رنګ دلته پکې هم دا پیټرن استعمال شوي دي. دغه رنګه دغه نوم دې ځای کې تاسو به خپل کتاب نوم ولیکئ په دې ځای کې چې مثلا اپنے کتاب کا نام لیک کې ما لیکلي دي. نو دا به تاسو دې ځای نه دغه رنګ لر کوئ او دا به هم لر کوئ، دا به هم لر کوئ او دغه رنګه تاسو بیا دلته کې خپل ولګوئ، دا به هم لر کوئ. ټیک شو. نو دغه رنګ دا به دې لر کوئ، دا به ترې هم لر کوئ او دې ځای کې به خپله نښه پته ولګوئ او دغه رنګه دې ځای کې به ورسره تاسو آیات وغیره واچوئ چې څه باره کې څه موضوع باره کې آیات دي، دغه رنګ دا به هم درکوئ. نو دې ځای کې نوم دلته کې دا دلته دا، نو تاسو دې کې خپل نوم وغیره هر څه اچولی شئ او اسان طریقې سره تاسو یو کور حاصلولی شئ. د دې سایز دی 10.7 دی، 10x7 دی او دا عام وړوکي کتابونه چې کوم چاپ کېږي دا د هغې دپاره دی. نو دغه رنګه دې کې بلکل تاسو کلر وغیره هم بدلولی شئ. مثلا دې ځله دا کلر ورکړئ، دغه رنګه دا کوم بیکګراوند کلر چې دی دا هم تاسو چینج کولی شئ، خو لیکن دا ما برابر کړی دی دغې سره، نو بل پکې خوند نه کوي، بل ډېر پس ګرانه برابرېږي. نو تاسو دې کې خپل هر څه واچوئ او دا ډاونلوډ کړئ، حاصلې کړئ او دغه رنګه نورو ډیزاینونو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، نور ملګرو سره هم شیر کړئ. والسلام.